السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تیر ورځ تاسو ولیدل چې په د افغانستان په خاوره باندې تیری وشو او یو چا د ټولو نړیوالو اصولو خلاف زموږ په خاوره باندې بمبار وکړ. نو موږ افغانان چې دي الحمدلله دې ته ضرورت نه لرو چې چا سره په توپ او په ټانګ او په تیره باندې جنګ وکړو. افغانانو غټ جنګ دا دی چې خپلې اوبه مهار کړو. خوشبختانه د هماغې په بدل کې دلته د کلي خلک او د سیمې خلکو دا پریکړه وکړه چې چېرته هم بارانونه کېږي او بالاخره سیلابونه ترې جوړېږي دې ته بندونه جوړو. نو دې طرف ته تاسو ګورئ دا ډېر وړوکی کار دی خو زه تاسو اوس نتیجه ښیم. دا وګورئ دا د یو بند یې جوړ کړی د باراني اوبو ته او هغه طرف ته که بیا هم وګورو دې طرف ته دلته یې هم بند جوړ کړی دی. خو تاسو راځئ زه دلته د دې بند ګټه زه تاسو ته ښیم. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی فرمایي وایي ستا یو نفس نه دی مکلف مګر څه چې په وس کې او هغه څه چې زموږ او ستاسو په وس کې دي هغه کار موږ او تاسو کو انشاءالله تعالی غټ کارونه چې د کونړ په سیند باندې ډیم جوړول دي هغه بیا الله تعالی کوي. دا یو وړوکی کار و دا د کلي خلک راپاڅېدل په سرلی 2000 برحاله هم باران وریږي دا زموږ د باران اوبه دي. موږ خو چې ګیلاس کې اوبه چپه کړو 2 ساعته بعد به اخوا ورغلي هغوی ته ورغلي. نو دا د کلي خلکو دا افتکار وکړو د باران اوبو ته دا بند جوړ کړو. خوشبختانه دغومره اوبه پکې ډنډ شوي دي. همدغه اوبه دي چې لاندې زموږ او ستاسو څاګانو ته چینو ته سپورټ ورکوي او د اوبو سطحه ورسره راپورته کېږي. لکه اوس په تېرو کلونو کې تقریبا 5-6 متره د اوبو سطحه لاندې تللو. که په هر ځای کې ټول افغانان یو شي او دغه د باران اوبه چې کوم ځای کې راځي دې ته د خاورو موډیم انشاءالله تعالی جوړې کړي نو دا اوبه دلته بندې دي او دا زموږ دا ځمکه جذب کړي. همدغسې دویم بند یې هلته جوړ کړی دی او که بیا وګورو پاس هغه طرفونو کې د غونډو کې ټولې کندې ایستلې دي دې طرفونو ته دا وګورئ تاسو هغلته هم کندې وتلې دي. نو دا نتیجه ده دا د اوبو بانک دی. دلته به اوبه ذخیره کېږي ښکته به نه ځي د ضرورت په اساس باندې که چا په کاري کې خپل پټي ته یې تېری کوي همدغه ځمکه یې جذب کوي لاندې کې وځي او زموږ او ستاسو څاګانو هغې ته سپورټ ورکوي. نو په ټولو افغانانو باندې مې غږ دی چې هغه خلک چې بالخصوص په کلو کې دي زما دا ویډیو ورته ورسوئ چې دغسې ابتکارات وکړي. دا ډېره وړوکې او ډېره اسانه کار دی. دغه بندونه ما هلته د کلیوال نه اوس پوښتنه وکړه دغه او هغه بند په یو ورځ کې د کلي خلکو جوړ کړي 50 کسانو ورباندې کار کړی. دغه د اوس نتیجه دا ده چې تقریبا له ډېرې اوبه ذخیره دي او نتیجه یې ښه ده. نو که موږ او تاسو دغه کار چې زموږ او ستاسو په وس باندې پوره دی وکړو د کونړ د سیند ډیم او د بند خبره دا ډېره غټه خبره ده انشاءالله تعالی هغه بیا الله کوي. خو چې هغه کار چې زموږ او ستاسو د وس او د لاس مطابق هغه موږ وکړو نو دغه الحمدلله دی نتیجه ده. ډېره مننه. بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم. بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم. آباد باشي زخمی زخمی ویران افغانستان بیا دی جوړوم. بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم. بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم. حالاتو کار څومره راته تریخي ګرځولې حالاتو کار څومره راته تریخي ګرځولې خو مونږ ته محترمې